اسمت جانه دا زه پرون ماشپین دکان کې وم د ګلستان لخوا زما ته ټلیفون راغی ولبایي زموږ داسې یو ماشوم بور ته لوېدلی دی نو بس ته به راځې عمال صحیح دي زما خو نو دې کار دغه شي چې هر څوک ما ته په نیمه شپه ټلیفون راوکړي زه انشاءالله چې زما وس وي زه ځان رسوم که هر ځای وي نو زه ما دکان بند کړي را روان شوم په لار را روان چې ما خانوزۍ ته ځان ورسوئ د دوی سره مې ټلیفون بیا وسوئ دا لارې مې تقریبا 2-3 واره ټلیفونونو سره وسو بیا مې ټلیفون سره وسوئ نو د خدای ساولر ما ته بوستان را شولی د کوچلاغ بوستان نو دلته بیا د ما ټول دا ګلستان نو ما ته څه شک راولی دی سړی دا یوارې بوستان وي اوس بیا ګلستان سوی دا څنګه مجلس ته بیا زموږ له دورلای حمید ته ټلیفون وکړ حمید مردانزی صاحب ته ته مو وکړ مال به یار دا څنګه مجلس دغه تفتیش راوکړه دا سړي کې ما ته څه پاټ معلومیږي خو زه روان یم خپل سفر جاري ساتم روان یم نو بس بیا درته ویل ولکې ته روان اوسه زه په رابطه کې یم نو بیا درته ویل زه پښین ته ورسېدم په پښین کې بیا دا سړي ټلیفون را سره وکړ سړی زه په پښین کې یم ولموږ دلته اوس یو سړی ور واچوئ دا بور ته نو انشاءالله دغه بیا راوباسي عمال کې راوباسي ښه خبره ده بس زه اوس چېرته ودرېدم ولاړ یو 15 منټه کتر زما انتظار وکړي بیا بېرته یې ټلیفون راوکړي ول ورور دا سړی نشي رایستی نو بس بیا ما له حمید سره وکړې ما دا سړی څنګه ده د ورور ته ورسوي ځای لیوي یا پولیس به وي دغه په ډیټډي کې ورسره الله ته دغه به ذمواري واخلي بس بیا ورسره الله دا خو خدای څخه خطرناک هم ده سړی ټیک دی بیا زما هغه شی وایي هغه راته ویل زه در سره ځم سړی یا نو سرکار وي نو په سرکار خو نو بیا څوک نه دی زه سرکار به ذمواري واخلي بس بیا ورلم دغه د سید حمید کراس کومه تاڼه چې دا چوکۍ چې کومه ده د یو خواته د ایفسي چوکۍ ده یو دې خواته د لیویس چوکۍ ده دغه لیویس چوکۍ ته زه ورلم موټرونو سیټ ته ودروئ د دې کوم هغه چې وایي دغه کوم انچارج چې کوم وایي عمران نومېدی بس دې سره مو روغبړ وکړي بیا مې دې ته ویل مال دا سړی داسې ماته ټلیفون راکړي زه په دا خواته ناولده یم او دا خوا څه د خطرې ده نو لهذا دا سړی دلته راوغواړه که چیرې واقعي صحیح کیسه وه نو زه ورسره ځم که نه وه زه لا یې ځای بېرته ګرځم بس بیا د ټلیفون سره وکړي دا سړی راغلی دلې چوکۍ ته بس بیا په دا چوکۍ کې ورور کښېنستی بیا د عمران حال ځینې وکړي ولبایي ته د کوم ځای نوم د څه دی د پلار نوم د څه دی کور د څه چیرې دی یعنې هغه سړي ګر د حال ډیټیل یې ورکړي مکمل په لاس یې ورکړي بس عمران ما ته ویل دا بالکل دا کلیر سړی دی زه یې پیژنم ورسره ولاړ ما ورور ته دونې قدر وکړه اصلا لیویز حمله تا سره ناسته ده دغه لیویز حمله ما ته 2 کسان راکړه زما ګاډۍ خالي ده زما ځان سره یوسم دغه ماشوم لوېدلی زه د ماشوم راوباسم په نیمې ګنټې ټوټل کار ده نو زه به بېرته را روان شم ستا لیویز هم بېرته ستا ګاډۍ هم نه بیا زما په ګاډۍ کې را سره لاړ شي نو عمران راته ویل بهي زه دا سړی پېژنم دا سړی زما د کور سړی دی هر څه یې پېژنم در ته یې زه ذمهوار یم بس دا سړي سره لاړ شم عمل سي پېژنې ته سرکار یې بس ته ذمهواري اخلي ټیک دی بیا زه ورسره ځم بس زه له دا ځایه زه ورسره ولاړم هغه ځای چې کوم ځای ته ورسېدلو کله عبدالله تېر سو نو ورک ورته وایي بس دا ځای ته ورسولم بس ګاډۍ خپله ګاډۍ اوس چېرته د بل کور ته نه ایستله زه ورته وایم به ماشوم بس دوی ویل خدای به خیر کړي بس زما په ځان سره خلاص وي من به یې یادوي مسله بله ده هره مسله ده بس په سیټ موټر ودروي او پورته موټر ودروي بس مې ورته معلومه ما الحمدلله تر نن پورې ما میږه ته ما نقصان نه دی رسولی چاته ان شاء الله پیدا رسولی نقصان باندې دی رسولی نو ته دونی وخت زما په دماغ باندې ډېر سخت ډیپریشن ده ته ما ته صرف دونی حال راکړه به مسله څه دی ما خو تر نن پورې چاته یو نقصان نه دی رسولی نو درته ویل بهي ما ستا په توربرو باندې پیسې باندې دي 8,80,000 روپۍ په دغه حساب کې ته ما راوړی نو مال ستا په 8,80,000 روپۍ ستا په هغه باندې دي او تا هغه راوړه هغه د ډیزلو کاروبار کې کوچلاغ له جیو راځي نو ته ما څه چې ما د مسلمان بساره یو بل مسلمان بل ویدلی نو زه خو چې دغه ځای ته وګورم بیا خو زه له هغه سره نه ځم دغه ځای نه په ما ودروي هغه به حقیقت هم بیا لوېدلی وي نو تا هغه نه راوړې او ته ما راوړې ولته دی شو مسلمان سړی ټلیفون در وکړي ته په خپله کور ته ورراځې نو بس په دا وجه باندې ته به زه کور ته راغې بس ما کښېنولی ورو زه پیسې دې غواړم بس بیا کاران ول بس دې کښېنولی ناست وم بیا زما د حق شي په تور باندې خدای سه نورو به هم ټلیفونونه کړي د زورلای لخوا د اصغر خان ته یې کړي خو بل بهرحال زما د حق شي په تور باندې د نور غبزیان ول هغه رالو بس هغو ذمهواري واخیسته بس بیا اجرا یې نه کړم
او چوکۍ ته زه واپس رالم د عمران پوښتنه به وکړم عمران ده راته ویل عمران فلحاله په ډیپټي نسته که ویده دی داسې یو مسله راته یعنې نسته بیا هماغه کوم حالت چې کوم سړی وي په ډیپټي باندې شوی دغه ته ما وویل ما وروره تاسو خو زه به رایې ولږلم دا خو زه غله ته په لاس ورکړم ولې مسلمانانو په والله په بالله کې په بل الفاظ راته ویل دي نو څه یې چې غله ته په لاس ورکړی نو ما سرکار ته دا وردی په غاړه کې در اچولې ده دلته خو ته د عوام د حفاظت لپاره کښېنولی نو ته خو د غلې له غلو سره ملاوې ولته لاړ څه باره زه لاړ شم نو زیاته ما څه کړې وایي زه مجبوره وم بس زه را روان شوم دوی یادې پاته دي بس دغه مجلس وي خو ما د الله د رضا دپاره دا کار شروع کړی وي زه انشاءالله کوم خو زه به دا کوم چې زه به له ځانه سره له نن بعد به زه ډېر خیال ساتم بس که زما په خپله علاقه کې وي زه به که شپه وه که ورځ زه به ځان رسوم او که زما له علاقې زه په هاخوا هټ کر کې وله بیا چې سرکار څو زما د لورلایي سرکار زما ذمهواري نه واخیسته خو له شاه صاحب نه څه ولاړ ولې زه یو غریب کارګر سره یم زما پرون هم دوکان بند وي نن هم دوکان بند دی زه په والله که زما د ګاډۍ ډیزل قسم دی که بیا دا ټایم زه برداشت شوی سم افغانستان په پای باندې ولاړه ده نو بس څه ووایو اسلام نوم دی د لورلایي څخه خبره کوم سوشل میډیا اکټیویسټ یم جی سر دا مو درته ویلي چې زموږ د لورلایي څخه عبدالرزاق خروټي په نامه باندې یو کس دی چې دا مطلب دا خدایي خدمتګار دی 200-300 کسان د دا ټیم له دا بوره څخه راکښلي دي بچاو کړي دي ماشومان بیا پرون له ده ته ټلیفون ورغلی چې تر اوسه په ګلستان کې زموږ یو کوچنی ماشوم په قصا کې لوېدلی دی دا به راوباسو بیا دی ورغلی بیا پر د سید حمید کراس باندې د هغه لیویز والا ته ویلي دي چې زه دا نه پېژنم او تاسو دا چې موږ ما ته یا پروتوکول یا ما ته 2 لیویز والا راکړي زه به ورسره دغه سم دا عمران د سید حمید کراس انچارج ورته ویلي دي چې ته ورسره لاړ شه زه یې ذمهواري اخلم بیا چې دی ورسره تللی وي بیا دی کښېنولی وي هلته بند په دغه کې کښېنولی وي له شپې څخه بیا ورته ویلي چې موږ ستا پر یو نږدې خروټي عزیز باندې پیسې باندې دي نو موږ ته په دې دغه کې راوړی ده ورته ویلي دي چې زه خو هغه نه پېژنم هغه په کوچلاغ کې اوسي او زه د لورلایي غیم زه پېژنم نه تا څنګه زه راوړی یم اوس ما خو تر اوسه یو مټی نه دی ازار کړی تا زه راوړی یم نو بیا دی کښېنولی بیا موږ هلته په لورلایي کې هم روډ بند کړي دغه ته هم ټلیفون سره وکړل بیا یې نن سهار ایله کړي نو دا عمران خلاف ما اوس دغه ته ډي جي لیویس ته دغه وکړی کمپلین وکړي هغه ستا نمبر راکړي خدای داد صاحب ول انچارج هغه ته کمپلین درج کړه ډي جي صاحب ورته وویل و په هغه نه ستا نمبر اوس ده ما ته راکړل هغه ته ټلیفون وکړي د ستا نمبر ما ته راکړل اچھا بس ٹھیک ہے نمبر بتا سارا رپورٹ دا درج کړه د سات تر بولې شو صحیح دی سید عمران نموجي د سید حمید کراس انچارج دی عمران صحیح بیا چې دی پاروند بیا چې دی نن پر راغلی وي هغه نن رایله کړی وي تر دې ځای بیا زموږ د لورلایي څخه خلک ورلو بیا پر هغه لیویز والا ته ویلي دي چې دی چېر دی ول هغه تر اوسه نه دی د ډول څخه غواکاران ته په لاس ورکم د هلته چې کوم بل چې پای ناست دی ول نو څه دی چې په لاس ورکړلی هېڅ مسله هم نه ده اوس دا رزاق خو موږ راخلاص کړي خو دارنګه بیا څو په لاس ورکړي وه دا د غواکاران بس صحیح دی زه دا ما ولیکه سید حمید کراس رزاق نو موږ رزاق یې وړی په خروټ عبدالرزاق یې وړی عبدالرزاق خروټي